د کمیټې عزتمن ملګرا تکړه ملګرا شوکت ملک ته ریکویسټ کوم چې اروشي و د خپل خیالات اظهار وکړو. ملک شوکت کله وزنو ښکار نه مانې نشوې کله وزنو ښکار نه مانې نشوې سیاده کله به ستا جال پاتې شي که د زمونږ شړۍ ته لاس واچو ولکه ستا په اوږه شال پاتې شي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د دغې درنې غونډې ډېر قدرمن مشر محترم منظور پشتين صدرتی مجلس شنوس د PTM ډېر قدرمن مشرون نر پښتون بهادر پښتون نر پښتون بهادر پښتون نر پښتون بهادر پښتون نر پښتون بهادر پښتون په صدرتی مجلس شنوس د PTM ډېر قدرمن مشرون په جساګاه سے دلارو پار پشتین افغان علاقے نہ رولیے ډېر قدرمن مشرون امزیلیے کشرون السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عزتمن ټول نامخ سے د خپل ځون طرف نه د بانی ولس طرف نه د ټولې علمانې دا د زړه تل نه هرکلی یقینا تاسو ورغلي وستا په خدمت سے میش کمای وستای خدا باندې ځون طرف نه د ټول بانی طرف نه بخښنه غواړم. عزتمن PTM چې کله دا شروع شو دا د PTM مطالبات د کانسټیټیوشن آف پاکستان د جنیوا کنونشن چې کوم د بشري حقوقو کیسې دي دغه مطابق دي پر پاکستان هغه ریاستي ادارې چې په بدمعشي باندې مخته شوي دي دا خبره مشرانه تسلیموي. عزتمن میجوا غیر عیني خبره نه ده کړې. زه د وړي کاونه وکیل یم که په ټي وي ټاک شو دا جوړه کو کچېرې وي و غیر عیني خبره کړې وي یا د PTM مشرانو و غیر عیني مطالبه کړې وي دغه ټول ملګري دې زه سوال وکړم چې دا سیستم ختم کړي میش د دغه ریاست نه په یویشتم آزادي شي خپله زندګي غواړي هغه حقوق غواړي چې په جنیوا کنونشن کې میش ته راوړل شوي دي هغه حقوق غواړي چې فنډامنټل رایټ میش ته پاکستان پوهایم سره راوړل شوي دي که دغه نه بهر درېمې میش ودا کوي څرنګه چې بنګال خپل سر خلاص کړ میش ته چې څه عیني حقوق نه راکوي کېدای شي چې میش بخښنه غواړم زه کیسې ختموم چې ډېر ګران قدرمن مشر وای زه یو ځل بیا ډېره مننه والسلام. شوکت عزیز چچن دی راغلی شوکت عزیز نر پښتون بهادر پښتون نر پښتون بهادر پښتون نر پښتون بهادر پښتون نر پښتون بهادر پښتون ملګری د میش ګران مشر منظور پشتون جلسه ته ورسېده